السلام علیکم. خویندورونو، تاسې به ډېر داسې کسان لیدلي وي چې پنځه وخته لمونځ کوي، تسبیح په لاس، تهجد هم کوي، نوافل هم کوي، تل سبحان الله ماشاء الله په خوله وي، الحمدلله په خوله وي، په ژبه وي. تاسې دروغ وایي. حالانکه دا ډیره د تاوان خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې زما امت هر څه کولی شي خو درواغ نشي ویلی. یعنی دومره بد یو ځل درواغ د چې وویل هغې دپاره به بیا سلګونه وارې درواغ وایي او ښه په دې پوهېږي تسبیح په لاس سلام وګرځي درواغ وایي. عزیزانو، زه چې په دې باندې داسې ژور فکر وکړم چې موږ ولې خراب یو، موږ ولې ورځ په ورځ خرابېږو، داسې باور وکړئ چې د موږ نه درواغجن، د موږ نه ظالمان، غیبت موږ کوو، بهتان موږ په خلکو لګو، په خپلو کورونو کې د خپل ورور خپو ته کوهي کنو، نو څنګه به ښه شو؟ وطن به څنګه آباد شي؟ په هیر مو نشي چې دا څومره فیصلې د خدای طرف نه کېږي دا زموږ د اعمالو په بدلې کې دي. که اعمال د ښه وي، که صادقه وي، که رحم درکې و، که خدمت ته وکړه، که یو بل ته مو لاس ورکړه، که یو بل سره مو مینه وکړه، که یو په بل مو خرچ کړل، که یو بل مو خپل وګاڼه، که دشمن ته یو شوي، خدای پاک به په تاسې باندې همداسې رحم وکړه. خدای پاک به تاسو ته خوشحالیانې درکړه. کله چې موږ او تاسې یو یو او دشمن را باندې راځي، لکه چې ما وویل رحم او مینه او صداقت او خدمتونه او خرچونه یو په بل باندې، نو موږ یو کام یو، موږ به سره خوشحاله یو، خدای پاک به په موږ باندې رحمونه کوي. نو بیا چې یو دشمن راځي او زمونږ د ښه ژوند د موږ نه اخلي، نو بیا به څه کېږي؟ بیا به خدای پاک هغه دشمن وی زمونږ په یووالي باندې، خدای پاک به د موږ سره وي. ولې چې موږ به یو یو، موږ به د الله په امر باندې چلګو او دشمن به ظالمي، هغه به فساد کوي، نو بیا به موږ څه کوو؟ موږ به د هغې سره جنګېږو، نو بیا به څه وي؟ بیا به خدای د موږ سره وي. تل چې د خدای په امر باندې چلګې، تل چې خدای درته امر کړی د هغې نه باغی کېږي نه، د چوکاټ نه نه وځې، خدای به در سره وي. تل چې د خدای په نوم جنګ کوي لیکن درواغجنې مقصد د بل څه وي، د خدای رضا نه وي، خپله دنده نه وي چې دپاره خدای پاک را لېږلی، مقصد د بل څه په فکر کې د بل څه همدغه فساد جوړیږي او همدغه درته آزاد جوړیږي او همدغه خدای پاک په تا باندې نورم په غوسه کېږي. خدای پاک به د تا سره نه وي. الله مو ښاد و آباد لره. د درواغو نه ځان وساتئ، د منافقت نه، د بهتانونو نه، د حرامو نه، د هر حرام کار نه ځان وساتئ او یو بل ته لاس ورکئ چې خدای پاک در باندې رحم وکړه. خصوصا روژه راغله، په دې کې خو شیطانان هم تړلی کېږي. زه په دې باندې ډېر خجالت وباسم. تاسو ته به نه یم چې تاسو خجالت وباسئ، هغه کسانو ته چې زه نه خبره راشي موږ سره خو مسلمانانو سره خو شیطان دی. آیا که ته دې ته جواب لرې چې شیطان در باندې زنا وکړه، غلا وکړه، درواغ یې در باندې ووایه، حرام کارونه یې در باندې وکړل او په ورځ د قیامت به شیطان وایي یا په حساب په کتاب په ورځ به شیطان وایي چې زه خیر د شیطان در باندې کړي بخیه خو سمه ده. او که خدای تا ته په قرآن کې ویلي چې شیطان ستا ښکاره دشمن دی، ستا د مور و پلار، ستا د نیکونو دشمن دی، مه یې کوه، نو بیا څه معنا لري چې ته وایې چې شیطان د موږ سره دی؟ آیا شیطان یو تا ته عذر جوړېدی شي؟ په شیطان باندې تا خدای بخي چې زه خیر د شیطان کړي نو به د بخم. الله مو ښاد و آباد لره. بهانې به نه کوئ چې دوستي کوئی سمه کوئی چې بندگی کوئی سمه کوئی او کنه منافقت کوئی سمي وکړي چې خدای مو ورغر کې ورپسې. السلام علیکم ورحمت الله.